پیله تاسو ما سره د ګلچاحت دا ویډیو ګورئ دین اخوا تاسو سره زه دا وایسونه او خپل پیغام شریک کوم. السلام علیکم. څنګه یې تاسو ټول؟ الله مو ښه ساته، خوشحاله آباد اوسئ. څنګه چې تاسو له پته ده زه په پاکه ځمکه یم، عمرې نه راغلي یو، خو دلته د پیله ورځې نه څه داسې ظلم را سره شروع دی، څه خبره د شعر کولو لایق وي، څه خبره د شعر کولو لایق نه وي. پردی ملک دی. راغلی یم د ګلچاحت چې کومه قصه کړله چې یاره دلته زما پولیس نه پرېږدي، پولیس مې نه تنګوي، نو د حرم شریف او د مدینې منورې څنګه چې تاسو دا ویډیو وکتله دی وایي چې یار ما سره د کومه شرطه چې دا کوم پولیس ته موږ وایو دا چې کوم مجلس دا دیو ما سره جاتې کوي یا داسې نور خلک دی یادوي ټارګټ کوي چې ما څوک دلته عبادت ته نه پرېږدي، زه دلته عمرې ته راغلی یم. دا ویډیو چې موږ وکته موږ هم ډېر زیات خفه شوو چې یاره ولې داسې دې سره دغه پاکه خاوره باندې په دغه پاکه ځمکه دیو سره داسې اخر ولې کېږي او زموږ کوم پښتانه چې دي هغه دیو سره مرسته ولې نه کوي. نو ما په خپله زموږ د سوشل میډیا کوم ملګري چې دي کوم چې دغه ځای سفاري ته ځي راځي، نو ما هغوی سره پوښتنه وکړه چې تاسو د دې سره هیلپ ولې نه کوئ، داسې مرسته ولې نه کوئ چې هغې سره داسې کېږي. نو هغو ما ته دا وویل چې یار ټول نه پیله خبره خو داسې ده چې دا داسې ژوند کوي دلته کې لکه داسې یا ملیشیا وي او یا د دوبۍ وي، نو دا خو د سعودي عرب پاکه خاوره ده، په دې کې خو داسې نه کېږي. بل هغو ما سره دا وایي چې یار دوی داسې کوي چې دوی ته کفرو خیال نه ساتي، دوی به کله دا سړو په کپړو کې راوته بارته، نو کله د زنانو په کپړو کې بارته راوته، نو ځکه هم په دې منچه کمپلین کړی دی او دا پولیسو او چې تکلی د ناګې پوښتنې یې کړې دي. تاسو نور زه ته خپل دا پیغام دی ورور دا شریک کوم دی چې ما پیغام تاسو مخکې خلکو سره شریک کړئ، اخو تاسو خپل پیسې لګي په خپل تاسو کمنټ وکړئ، تاسو سره دی به حواله سره لري ګورټونه پیله تاسو دا یو وایس شریک کوم دی ورور ادي سوي ګورئ. ګوره ګلچاحت بھائی زما دا خبره وره ستا دا خبره دروغ ده چې ته ما د دې ځای پولیس تنګوي، د دې ځای پولیس له عربي زبان ورځي، زه خپله په سعودي کې یم، زما 2 کاله وشو او هغوی له بل زبان ورځي نه. بله خبره دا ده چې دا یو سړی دی او دا ځي د ښځو ځای ته، نو هلته سړي نه دي الاود. مدینه شریف ته چې کله لاړ شي نو د ښځو بیل ځای دی، د سړو بیل ځای دی او دا یو سړی دی، نو دا عمقه د توره برقه چولې د عمقه عادتونه کوي. نو ګلچاحت بھائی زما دا خبره واوره چې دا ګوره یو نیک کار وکړو، سر دی وخوره، خلک خو پار څه پوهېږي نه، خلک ړانده خو نه وي که نه چې یاره د سر خرولی دی دا یو ښځه ته عمقه تا توره برقه چولي او ته وایې چې ما د دې ځای پولیس تنګوي، نو دا خبره ستا دروغ ده. د دې ځای پولیس تا ته هېڅ هم نشي ویلي، ولې ستا په پاسپورټ باندې ویزه لګېدلې، ستا د عمرې دغه دی. دویمه خبره دا ده چې د دې ځای سعودي عرب چې یو غل سړی هم لاړ شي او دغه کام هم ایکسپایري که نه او هغه احرام تړلي که نه، نو د دې پولیس ډېر احترام کوي د احرام. او بله خبره دا ده چې مدینه شریف ته لاړ شي، مسجد القبا ته لاړ شي، نو د ښځو بیل ځای دی او د سړو بیل ځای دی، نو دا خبره ستا دروغ ده چې ما د دې پولیس تنګوي. زه خپله په سعودي کې یم، زما 2 کاله وشو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملک عثمان بھائی ما ورته خو لکه داسې و چې په سوشل میډیا داسې مسله ده، زه یو څو ورځې مخکې عمرې له تللی وم نو بیرته راغلی یم. د ګلچاحت چې کومه قصه کړله چې یاره دلته زما پولیس نه پرېږدي، پولیس مې نه تنګوي، نو د حرم شریف او د مدینې منورې خاص کر په دغه کې چې کوم ځایونو کې چې کوم دغه دی شرطه دي یا پولیس دي، هغه د خارجه خلکو له ډېر لوی عزت ورکوي، هر چا ته حاجي صاحب او حاجي صاحب او لکه ډېر دغه کوي که نه عزت ورکوي. او ګلچاحت چې کومه ده دی به چېرته لکه هغه تاسو به ویډیو کتلي مې یو کس پسې دغه کړی وای چې دا د هوټل نه کله به د سړو په کپړو کې وته او کله د زنانه، نو د هغو هم شک شوی ده چې څنګه چل دی یاره موږ پوهېږو نه، خو هغو پې بیا پولیس شرطې ته اطلاع کړله، نو هغو به انویسټیګیشن کوي، معلومات به کوي. اوس پته نه لګي مړه بس دا داسې خلک دی هغه وایي که نه چې دا چېرته ملیشیا یا دوبۍ ده او دا خو پاک ملک دی، پاک خاوره ده او د حرم شریف په حدودو کې خو څوک چاته له سره څه ویلی هم نشي، څوک د چا نه هینه نشي ویلی، څوک چا باندې لاس نشي پورته کولی. او دا تاسو یو پیغام د دی او د دویم پیغام د سره هم د دې شریک کوم چې دیو زموږ د مسافر دیو بیا دویم پیغام کې ما سره څه وایي. د سعودي عرب دا ملک کعبه او دا دغه چې کوم دي شرطه دا مه بدناموئ، دا دلته خارجه خلکو له ډېر زیات عزت ورکوي او دا چې کوم ده کله د خپل هوټل د کمرې نه نارینهو په جامو کې وځي، کله د زنانهو په جامو کې، نو هغو خامخا شک پیدا کېږي چې دا څنګه چل دی. او دلته اصل کې په خواجه سراو په حج او په عمره په دې باندې پابندي هم ده، نو دې باره کې داسې دی
چې لکه هغوی به خامخا شکمن شوي نو څه معلومات به کوي څه دغه لپاره به یې دغه کړي او نور نه څوک ورته څه ویلی شي لکه په دې سعودي عرب په دې ځمکه او ګل چاهت چې راغل د وایي چې بس د به را ژړاګانې دا فریادونه وکړمه هغه وایي چې دا ملایي شه ده یا بل ځای ده یا بل ځای دی که نه یا دوبۍ ده نو دا هغه شان ملک نه دی دا الحمدلله پاک ملک دی او دغه خامخا پولیس به دغه کړي ځکه چې دا ځای قانون سخت دی د دې ملک قانون ډېر سخت دی هلته د دغه والي صاحب هغوی دا اوچته کړي او خامخا به معلومات به کوي چې یاره څنګه چل نور چې خپله وهل ټکول هم ورسه نه کوي بس صرف معلومات به کوي هېڅ ورته نه شي ویلی دغسې لګیا ده صحیح ده او دې باره کې بالکل تاسو ویډیو وکړئ هم اوس یې وکړئ ډېره مننه دغه د یو ورور پیغام مو تاسو سره ما شریک کړو تاسو واورېدلو چې دوی دغه خبرې وکړې ساتو دا خو سعودي عرب پاک ځمکه ده دین اخوا دغه د ګل چاهت خبرې هم تاسو اورېدې د هلک د خبرې د سعودي عرب د نور مسافرو خبرې هم تاسو سره ما شریکې کړې دین اخوا تاسو په خپله فیصله وکړئ په خپله تاسو کمنټ وکړئ تاسو څه رایې دي حوالې سره لرئ دغه پیغام د هغو پیغام تاسو سره مې ورسو د دې هلک د پیغام تاسو سره ما شریک کړو امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښ شوي نو دا ویډیو راسره لایک کړئ د خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ چې هغه هم د ویډیو ګوري انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان